دا غونډه تر پای کې پوز کوم دې غونډې صدر ښاغلی پروفیسر یوسفزی صاحب. ډېره زیاته مننه ګران ور فاروق صاحب. خپل یو قطعه یو غزل څو شعرونه او بیا پس یو وړوکی نظم درسره شریکوم. بیا به د هغې نه پس مونږ خپلې ګپې شپې ډګو یو څو خبرې او مشورې به مونږ د تمام پښتو ادبي بهیر په حواله سره کوو. یو قطعه د ډېره مخکې ما لیکلې وه مسافرۍ په حواله سره چې که ډېر ښایسته لکه د ګل وطن وي، که ډېر ښایسته لکه د ګل وطن وي او سړی پردی وي چې د بل وطن وي، او دا وطن ښایسته دی که نه پردی دی. که ډېر ښایسته لکه د ګل وطن وي او سړی پردی وي چې د بل وطن وي، او د ډېره سوخ نه که دې لاړ شي سړی خپل وطن خو اخر خپل وطن وي. غزل یو څو شعرونه دي وایي مړ شوم لیونی شوم بس اظهار وکړه، مړ شوم لیونی شوم بس اظهار وکړه، خدای خو دې جانانه زړه کې لار وکړه، او مړ شوم لیونی شوم بس اظهار وکړه، خدای خو دې جانانه زړه کې لار وکړه، ګل به مې شمړاوې زما لاسو کې، ګل به مې شمړاوې زما لاسو کې، او یاره په راتلو کې لږ تلوار وکړه، ګل به مې شمړاوې زما لاسو کې، او یاره په راتلو کې لږ تلوار وکړه، بلې مې چې زړه کې د امید دې وي، بلې مې چې زړه کې د امید دې وي، او ته چې راته وایې انتظار وکړه، بلې مې چې زړه کې د امید دې وي، او ته چې راته وایې انتظار وکړه، تا چې وې تا چې وې ازغې د رقیب د لار، تا چې وې ازغې د رقیب د لار، پوه شوم خبره دې د کار وکړه، او مقصد دی چې یا په غاړه کېږده که رفیق مې یا په غاړه کېږده که رفیق مې، او یا زما د مینې نه انکار وکړه. او ډېره مننه. بس یو وړوکی نظم دی اوښکې، دا مخکې ما چېرته لیکلی و کالج په وخت کې. اوښکې نظم دی چې زما اوښکې چې بهیږي، چې د سترګو مې تویېږي، په رخسار چې وي روانې، په قطار چې وي روانې، اخر ولې دا تویېږي، اخر ولې نه ودرېږي. زما اوښکې چې بهیږي، چې د سترګو مې تویېږي، په رخسار چې وي روانې، په قطار چې وي روانې، اخر ولې دا تویېږي، اخر ولې نه ودرېږي. زه په دې باندې حیران یم، زه په دې باندې پرېمان یم چې دا سترګې مې ړندې شي، چې مې سترګو ته تېرې شي، بیا جهان به رانه ورک شي، خپل جانان به رانه ورک شي. چې دا سترګې مې ړندې شي، چې مې سترګو ته تېرې شي، بیا جهان به رانه ورک شي، خپل جانان به رانه ورک شي، بیا به نور جاړم په چغو، بیا به شور غواړم په چغو، بیا د سترګو نم به نه وي، بیا به هغه صنم نه وي کوم صنم چې مې لیدلو، کوم صنم چې یادېدلو. اخر ختم به مې زور شي، اخر مینه به پیغور شي، دا پیغور به کړم په غاړه، ځان د اور به کړم په غاړه، یا به نور یا به مستی شم، په دې اور به یا ستی شم. ځکه حال مې د زړه وایم، ځکه حال مې د زړه وایم، بس و دومره یار ته وایم، بیا به خاورې شمه خاورې، بیا به چغې زما ناورې. ځکه حال مې د زړه وایم، بس و دومره یار ته وایم، بیا به خاورې شمه خاورې، بیا به چغې زما ناورې. راشه اوس مې چغه واوره، څه چې ویمه هغه واوره، بس یو ځلې ماله راشه، سم نږدې مې خواله راشه، چې دا زړه مې در معلوم شي، بد او ښه مې در معلوم شي، چې دا زړه مې در معلوم شي، بد او ښه مې در معلوم شي، بیا چې سترګې مې رڼې شي، بیا چې سترګې مې خوږې شي، چې رڼا شي چار چاپېره، یو ښکلا شي چار چاپېره، او دیدنونه به لا وشي، ستا رفیق به هلته شي. ډېره ډېره مننه.